الرحیم. راځو موږ نن د ماوس کلاس دویم درس ته. پرون موږ سره دا ویلو چې کمپیوټر څه شی دی، کمپیوټر کې سافټویر څه ته وایي، هارډویر څه ته وایي، دا مسایل موږ ډسکس کړي وو. زمونږ د ماوس پروګرام چې کوم اولنی پروګرام شروع کیږي نو هغه وینډوز 10 ده. نو وینډوز 10 چې موږ شروع کوو اول باید موږ وینډوز وپېژنو چې وینډوز دی څه شی. لکه دا زموږ پروګرامونه دي که نه، وینډوز، ورډ، ایکسل، پاور پوینټ، سو ایکسس. نو اول د پروګرام مطلب باندې موږ باید پوه شو وینډوز څه شی دی. لکه سوال دی what is Windows 10. So Windows 10 is a GUI based operating system. Windows 10 اصل کې یو GUI based operating system دی. Windows 10 چې دی دا یو GUI based operating system دی. So GUI نه مطلب څه دی او operating system نه مطلب څه دی. GUI اصل کې یو مخفف دی د graphical user interface. graphical user interface نو مقصد دا دی چې د وینډوز کې څومره پروګرامونه دي، څومره کارونه چې دي، دا موږ سره ګوره هر پروګرام ته خپل خپل شکل، خپل خپل آیکن ورته ورکړی. مثلا تاسو ته رائټ کلیک کوي، بیا تاسو مثال دیزی کې وګورئ، کلیک سره هر یو کار کیږي او مینیو تا ته راځي، هر یو کار چې دی په کلیک سره کیږي. ګوره کم پروګرامونه چې په هغې کې موږ کوډینګ نه بغیر کار کوو، په کلیک سره کار کوو، هغې ته GUI پروګرامونه وایي. کومه سي GUI ګرافیکل یوزر انټرفیس، یعنی یوزر ته یې ښایسته انټرفیس جوړ کړی، موږ او تاسې ته په اسانۍ سره موږ په هغې کې کار کوی شو. اوس که موږ چېرته مثال کنټرول پینل ته داخل شو که نه، مطلب موږ یو نوی یوزر جوړو، په دې کلیک کوو، کلیک سره کار کیږي. موږ مطلب ساؤنډ کې تغیرات راولو، پروګرام انسټالو، ان انسټالوي، سیکیورټي لګو، مطلب د ډیوایسونو سیټینګ کوو، یو پرنټر انسټالو، چې څومره سیټینګ تاسو کوئ نو د وینډوز کې هر یو کار بغیر د کوډینګ نه، بغیر د کمانډ نه موږ سره کیږي. دا یاد ساتئ چې هر یو پروګرام کې، هر یو سافټویر کې د کلیک نه بغیر کله کار کیږي نو هغې ته GUI بیس پروګرامونه ویلی شي. Note, we have two types software according to use. لکه موږ د استعمال له لحاظه دوه قسمه سافټویرونه لرو، چې یو ته مطلب GUI ویلی شي او یو ته CLI ویلی شي. CLI نه مقصد دی CLI نه مقصد دی کمانډ لاین انټرفیس. CLI نه مقصد څه شي دی؟ ګوره مخکې وینډوز 98 چې کومه جوړه شوې وه نو هغې کې لکه داسې کارونه تا نه شو کولی چې ته به راغلې، مطلب دلته به د کلیک واخیستو، بیا به ته راغلې یوزر اکاونټس ته، بیا به راغلې مینیج انادر اکاونټ ته، مثلا بیا به ایډ نیو یوزرز ته راغلې، په اسانۍ سره به تا یو یوزر جوړولو. دا کار ته نه شو کولی په وینډوز 98 کې. نو هغه پروګرامونه چې په هغې کې موږ یو کار د کوډینګ په واسطه باندې کوو نو هغې ته موږ کومه پروګرامونه ویلی شو؟ CLI. او هغه پروګرامونه چې هغې کې کار موږ په کلیک سره کوو، بغیر د کوډینګ نه کوو، نو هغې ته څه ویلی شي؟ GUI. نو وینډوز کې چې کله تاسو یو سیټینګ کوئ که نه، نو کوډینګ نه بغیر کیږي که نه، په کلیک سره کیږي. نو موږ ځکه وایو چې دا وینډوز 10 چې ده دا یو GUI ده، GUI طریقه باندې جوړه شوې ده. GUI معنا باندې ورسېدی. ها operating system څه ته وایي؟ a software which operate on a machine. operating system software نه دي،
لکه اوس وینډوز چې دی دا یو اپریټنګ سیستم دی دا چې دی نو ګوره موږ داسې ویلی شو مطلب موږ ویلی شو چې وینډوز یو اپریټنګ سیستم دی لاینکس یو اپریټنګ سیستم دی ځکه وینډوز هم زمونږ کمپیوټر چلایي وینډوز مونږ کمپیوټر باندې اپریشن کوي وینډوز نه بغیر زمونږ کمپیوټر چلانیږي نه مونږ کار نشو ورکې کولی نو مونږ ویلی شو داسې چې دا وینډوز چې کوم دا یو اپریټنګ سیستم دی څه شی دی اپریټنګ سیستم ویلی شي کلیکشن اف پروګرامز ته دا د پروګرامونو مجموعه وي وینډوز چې مونږ انسټالو زمونږ په کمپیوټر کې مختلف پروګرامونه انسټال شي چې د هر پروګرام بیا خپله وظیفه وي نو وینډوز یو اپریټنګ سیستم دی خو دا اپریټنګ سیستم مایکروسافټ مونږ ته جی او آی شکل باندې جوړ کړی دی داسې هم تعریفولی شو Windows 10 is a system software which run computer. Windows 10 چې دی دا یو سیستم سافټویر دی چې کمپیوټر چلایي دا هم صحیح دی اټس اوکے or if we say Windows 10 is OS Windows 10 چې دا یو OS دی OS مخفف د څه شي دی operating system بس خلاص دا Windows یو سافټویر دی خلاص کوم څه سافټویر دی سیستم سافټویر دی خدا مایکروسافټ په کوم شکل باندې جوړ کړي جی او آی بیس جی او آی نه هدف څه شي دی چې په اسانۍ موږ پکې کار وکولی شو هر کار په کلیک سره وکولی شو دا خبره ګورم دا یاد ساتئ چې موږ ته مایکروسافټ وینډوز اسانه کړي دا وینډوز 10 چې په کلیکونو سره ته یو کار کولی شي خو بعضې کارونه بیا داسې دي چې موږ هغه بغیر د کوډینګ نه نشو کولی هغې دپاره موږ داسې یو تور سکرین را خلاصو او هغې دپاره موږ بیا داسې کوډز لیکو کمانډز لیکو هر یو پروګرام هر یو کار بیا خپل کمانډز لري څه ذهن خلاص شو دې باندې که نه ها سو وینډوز 10 چې دی دا د وینډوز 8 وینډوز 7 وینډوز ایکس پی سره ډېر فرقونه لري زه به یو تاسو ته مخکې ښایم موږ درس پریکټیکل شروع کوو چې مخکې ته څه فرقونه راځي هغه مطلب وینډوز 10 کې اوس شته مخکې نه و زه درته وایم چې دا مخکې نه و دا اوس دلته اضافه شوي دي صحیح ده اوکې ګورئ کله چې تاسې دا خپل کمپیوټر سټارټ کړئ دا خپل کمپیوټر تاسې چالان کړئ او ستاسو کمپیوټر کې وینډوز انسټال وي نو موږ ته داسې یو سکرین موږ ته راځي که نه داسې یو فرنټ راځي موږ ته دې ته اصل کې موږ ویلی شو ډیسکټاپ دې ته څه ویلی شو موږ دې ته ګوره ښه دې ته یاد ساته دې ته ډیسکټاپ ویلی شي سکرین به ورته موږ نه وایو سکرین دی شیشې ته وایي صحیح ده دا موږ د خپل وینډوز ډیسکټاپ په کوم ځای باندې کتلی شو په سکرین باندې یاد ساته چې دې ته ډیسکټاپ ویلی شي ګورې ډېر ښکلی نوم دی ورته ایښی دی ډیسکټاپ ډیسک موږ میز ته وایو ټاپ د پاسه نو اصل کې د دې د پاسه موږ یو څه کېښودلی شو که نه د دې د پاسه یو څه پراته دي دا شیونه پراته دي دې ته بیا اصل کې ویلی شي آیکنز څه ورته ویلی شي آیکنز اصل کې سمبلز دي فار ایچ پروګرامز لکه دا د پروګرامونو شکلونه دي تر څو ته وکولی شي چې یو پروګرام په اسانۍ سره خلاص کړي لکه تا یو ویډیو دلته اچولی نو هغه خپل شکل لري یو عکس دی اچولی فولډري مثلا پروګرام اپلیکیشن دی وي نو دا شکلونه دي ښه دا تصویران دي د دې په ترو باندې موږ پروګرام پېژندلی شو خو دا دوه ډوله آیکنې بیا راځي په ډیسکټاپ باندې آیکن اصل کې دوه ډوله وي یو ته سیسټم آیکنز وي بل ته یوزرز اور اپلیکیشن آیکنز ورته وایي څو ډوله آیکنې موږ لرو
دوا کم یوزر آیکن دی سیسټم آیکن چې دی د یو څو دانی وي ها لکه اوس مثلا دیس پی سی شو ډاکومنٹ شو کنټرول پینل شو ریسیکل بن شو او نیټورک دا یو څو آیکن دي مطلب سیسټم آیکنز هغه آیکنونه یي چې هغه مطلب کله وینډوز تاسو انسټال کړئ کې مخکې نه وي تاسو سره لیټ سپوز دا نیټورک آیکن شو so this control panel icon this PC icon so recycle bin and what's more network او یو آیکن کې بل هم دی کنټرول پینل خدا شو مای ډاکومنٹ نخکاریږي تاسو که چې ته دی سو رائټ کلیک کی پرسنلایز تر شي او دا غي نو وروسته بیا ټیمز تر شي بیا دا غي نو وروسته راشي تنه ډیسکټاپ آیکن سیټینګز تا Windows carries a specific device path or file. You may not have the appropriate provisions. The user زما standard دی سره رائټس نشته دي جنرا واستلې شو ها زه اوس په حال standard user ته لاګین شوم او دی user سره دا رائټس نشته چې سیټینګ وکړي yes مطلب my document control panel this PC recycle bin او network دا کوم icons دي system because they already exist in computer مخکې تاسو دا سیستم کې پراته وي او دا نور چې بسومره دي نو لکه اوس دي کې موږ فولډر جوړو ویډیو راوړو عکس راوړو یا بل څه شی وي دا ټول چې دي دا زمونږ له خوا نه جوړیږي نو دې ته یوزر آیکنز ویلی شي یوزر موږ ته وایي او موږ چې کله په ډیسکټاپ آیکن جوړ کړو نو هغې ته به یوزر آیکنز ویلی شي دا خو وپېژندل انشاءالله که نه ښه راځو دا مخکې لاندې چې تا سره دلته یو بل څه شی پراته دي دا یادوم دا دې ته اصل کې ویلی شي ټاسک بار دې ته څه ویلی شي ټاسک بار سو دې ته ټاسک بار ویلی شي ښه په دې ټاسک بار کې موږ سره بیا یو څو خبرې دي دې ته سٹارټ بټن وایي په دې ټاسک بار کې موږ سره راځي سٹارټ بټن کله چې تاسو د سٹارټ بټن باندې کلیک کړئ دا چې کومه مینیو تاسو ته راخلاص شو نو بیا دې ته اصل کې ویلې شي سٹارټ وینډو څه ویلې شي ورې چې کله تاسو دلته کلیک کړئ کنه په دې بټن باندې په ټاسک بار کې په سٹارټ بټن کلیک واخلئ دا چې کوم تاسو دا مینیو راخلاص شو دا کومه مینیو دا سٹارټ وینډو دا خبریات ساتي چې وینډوز ایکس پی کې دا سٹارټ وینډو نه و هغه کې به یو ساده سٹارټ مینیو دا دراتله چې کوم پروګرامونه به تا انسټال کړي وو کنه بس یو مینیو بدلته دا سره لکه دا شی نو دا صرف سٹارټ مینیو و خو وینډوز 10 کې نوې تغیرات چې راغلي هغه دا دي چې کله تاسو سٹارټ بټن باندې کلیک کړئ سٹارټ وینډو کې بیا موږ سره دوه خبرې راځي یو سٹارټ مینیو وي او بل سٹارټ سکرین وي دې ته سٹارټ سکرین هم وایي سٹارټ سکرین په دې سٹارټ مینیو کې چې کوم تا پروګرامونه انسټال کړي ستا پروګرامونه چې کوم دي هغه دلته دي دا دي لکه اوس ورډ ایکسل پاور پوینټ هر یو پروګرام چې ته انسټال کړي دې جناغه ته کته شي اوپن کولای شي خو دې خوا چې کوم څه پراتی دا اصل کې د وینډوز 10 خپل اپس دي دا چې دي اپس دي څه دي اپس معنا اپلیکیشن اپس معنا څه شي اپلیکیشن دا د وینډوز 10 خپل اپلیکیشنز دي یعنی چې کلم تاسو کمپیوټر کې وینډوز 10 انسټال کړئ سو دا اپلیکیشن یې به تاسو سره اتوماتیک خپل راشي دا مایکروسافټ سٹور دا د یو کله چې یو اپلیکیشن انسټال کړئ ول ترازی
لکه اوس د موبایلونو کې چې دی موږ د پلی سټور نه یو شی ډاونلوډ کړو که نه هغه راځي که نه هغه اپلیکیشنو کې راځي چې کله ته د مایکروسافټ سټور نه یو شی ډاونلوډ کې مطلب یو نوی اپلیکیشن دلته هغه راځي بیا ورسېږي که ته یو اپلیکیشن ان انسټال کې دې ځای نه مطلب ختم کې دا نو بیا دې ځای نه لرې کېږي خو لکه مطلب زما دا و چې دلته یو څو اپلیکیشنې یو څو پروګرامونه راځي دا وینډوز 10 کې مخکې نه وي دا زه تاسو ته وروسته بیا وایم ښه دې کې بعضې مونږ وایو لکه مایکروسافټ سټور څه وظیفه لري سکایپ څه وظیفه لري دې کې بس داسې بعضې نور ایپس دي چې مونږ هغه باید ووایو ایکس باکس څه وظیفه لري صحیح ده ښه په دې ورسېدی سٹارټ بٹن په سٹارټ بٹن چې کله کلیک کوو موږ ته څه راځي سٹارټ وینډو او په سٹارټ وینډو کې بیا موږ سره دې ځای ته څه وایي سٹارټ مینیو ها وینډوز 10 کې یو نوی شی چې کوم بل اضافه شوی هغه سرچ باکس دی دا دې خو تاسو ته ښکاري ده دې ته ویلی شي سرچ باکس یعنی د سرچ ځای د لټون ځای یعنې موږ ته کار اسانه کړی څنګه کار موږ ته اسانه کړی بس تاسو کلم چې یو پروګرام غواړئ سرچ کړئ نو تاسو به ولیکئ دلته مثال ورډ بس پروګرام به تاته سرچ شي خو دا خبر یاد ساتئ چې په کمپیوټر کې موږ سره یو سی ډرایو دی یو ډي دی او بل ای دی نور دی که نه په دې ځای کې د سی ډرایو متعلق ځایونه چې کوم دي هغه فایلونه راوچتئ خو د ډي او ای او دغه ډرایوونو فایل دې ځای کې نه سرچ کېږي صحیح شو اوس مطلب تاسو په ډیسکټاپ یو فایل پروت دی ما نه ورک شو what is database and what is DBMS ته کولی شې دلته سرچ کړي what is database and what is DBMS ګوره راغله ځکه دا په ډیسکټاپ باندې پروت دی او ډیسکټاپ مربوط د کوم ځای دی سی ډرایو of course نو دې ته سرچ باکس وایي څه ورته وایي نو دا سرچ باکس په وینډو 7 کې دلته ټاسک بار کې نه و دا سرچ باکس په وینډوز 8 کې دلته په ټاسک بار کې نه و د وینډوز 8 او د وینډوز 7 یو فرق دا دی چې مطلب دلته سرچ باکس اضافه شوی دی مخکې سٹارټ مینیو کې به دا دلته به راتلو دې ځای کې خو اوس په اسانۍ سره ته کولی شي که نه دې خو یو بل اپشن چې دی هغه ټاسک ویو اپشن دی دا هم یو نوی اپشن دی وینډوز 10 کې دا اضافه شوی دی لکه تاسې مطلب په یو وخت کې زیات پروګرامونه خلاص کړي لیټ سپوز لایک دس فار ایگزامپل لایک دس ګوره ایټ ا ټایم موږ زیات پروګرامونه خلاص کړي دي نو چې کله تاسو د ټاسک ویو باندې کلیک کوئ که نه نو تا چې دا څونه پروګرامونه خلاص کړي دي ټول موږ ته مخې ته راغلل ما ته کم یو کې کار کول غواړي دې ته ځي وچ ون کولی شي مطلب دې ځای نه ته یو پروګرام په اسانۍ سره بند هم کړي دا یو نوی اپشن دی ټاسک ویو څه مطلب ټاسک بار باندې چې تاسو څونه پروګرامونه خلاص کړي هغه به موږ ته ټول مخکې په فرنټ کې راشي اټومیټیک اوکې په ټاسک بار کې دغې ځای ته اصل کې ویلی شي نوټیفیکیشن ایریا دې ته څه وایي دې ځای ته نوټیفیکیشن ایریا نوټیفیکیشن معنا خبرداریا دلته ټول هغه آیکنونه را پراته دي که نه چې کوم د خبرداري آیکنز دي یعنی تا ته یو څه شي باره کې خبرداری درکوي نو هغه آیکنز ټول دلته شته تاسو ګورئ
مثال سکایپ دی، کمپټیشیا دا، بیټری دا، وای فای دا، ساوند دی، بلوتوث دی، مطلب دا ټول اپس دي کنه، آیکنز دي. دیزی ته په ټاسک بار کې نوټیفیکیشن ایریا وایي او دا یو آیکن ته بیا نوټیفیکیشن آیکن ورته وایي. څه ورته وایي؟ آیکن. لکه ورې دې ته څنګه نوټیفیکیشن آیکن وایي؟ موږ د ساوند نه خبرې چې ستا ساوند ټیک دی که نه. دې ته ځکه نوټیفیکیشن آیکن وایي چې موږ ته د انټرنیټ باره کې معلومات راکوي چې ستا وای فای کنیکټ ده اور ناٹ. دې ته ځکه نوټیفیکیشن آیکن وایي چې موږ ته د بیټري حالت معلوموي. دې ته ځکه نوټیفیکیشن آیکن وایي چې موږ ته زموږ دغه اوس ریکارډینګ موږ روان کړی موږ ته هغه راښیي. دلته هر آیکن نه راځي، دلته هر آیکن نه راځي. کوم آیکن وایي؟ آفرین، نوټیفیکیشن آیکنز. آفرین، بالکل. یو خبره بله زبردسته چې په ټاسک بار کې دلته موږ سره ده، هغه موږ سره دلته هغه ایکشن سنټر دی. دا ښکاري درته؟ دې ته ویلی شي ایکشن سنټر. دې ته څه ویلی شي؟ دلته ایکشن سنټر کې دا وینډوز 10 کې دا نوی شی دی، دلته اضافه شوی دی ټاسک بار کې. ستا په کمپیوټر کې مطلب یو پرابلم راځي، یو ایشیو راځي، مسله راځي. لکه یو سافټویر ته انسټال کړی، هغه چې دی مطلب لیسنس یې ختم شو، ایکسپایر شو، وایرس سیسټم ته راغی، وینډوز اپډیټ ته ضرورت لري، یو پروګرام کار نه کوي، تا ته دلته وارننګ راځي. نو ته کتلی شې زما کمپیوټر کې څه مسلې دي، څه نوې خبرې دي، مطلب ما ته څه مسایل خو نشته. ګوره څه وایي؟ optimize your PC, run a support assistant now to ensure your PC is up to date and running at best. دا optimize your PC په نوم سافټویر ته انسټال کړی دی، دا اپډیټ کا. ګوره یو خبرداری موږ ته راکړو که نه. بل څه وایي؟ your notification will remain quiet in here. دا خو دغه دی. بل ایشیو نشته، بله مسله نشته دی، بل پرابلم نشته دی. فی الحال هم دا یوه مسله ده. افکورس هر یو مسله چې ستا کمپیوټر کې راځي، په وینډوز کې چې راځي کومه مسله، نو به چېرته راځي تاسې؟ ایکشن سنټر. او د اخر کې یو کونج کې دلته یو بل آپشن دی، دا ښکاري دا وړه کې ورته تاسو ته بل ورته نه ښکاري. دې کونج کې دلته this is دا لاین ورته نه ښکاري سي. دا دې ته اصل کې ایروپیک ورته وایي. ایروپیک څه ایروپیک پیک مینس پټېدل، هایټ کېدل. د دې مقصد هم دا دی که تاسو مطلب چېرته زیات پروګرامونه خلاص کړي وي په سیم ټایم کې، نو چې کله هم تاسې دلته په دې باندې کلیک کړئ، هغه ټول پروګرامونه چې دی مینیمایز شي. څنګه شي؟ او چې کله بیرته واپس دې باندې کلیک کړو، نو هغه ټول بیرته موږ سره میکسیمایز شي. تاسو ته د دې یو زبردست طریقه وښیم. دا ټاسک ویو اکثره موږ دې ځای نه کوو، که دې ځای نه ونه کړو، یو شارټکټ هم لري. دا آلټ به ونیسئ، آلټ کیبورډ نه آلټ، یس آلټ یو بټن دی دلته ALT به لیکلی دی، او ټیپ بټن به ورسره پریس کړي. نو موږ ته دلته راځي چې کوم پروګرام کې کار کول غواړي، ټیپ بټن یې سره به ورته ګوره بدلایي که نه؟ خیال هم شته؟ آلټ ټیپ TAB ور باندې لیکلی دی، آلټ TAB. ٹھیک شو؟ ښه، چاته څه مسله خو نشته انشاءالله، پرابلم خو نشته؟ اوکې ښه راځو ټاسک بار. د ټاسک بار د دې کار آفرین. ګوره د دې زیات ښکلي کارونه دي. که ته وګورې نوټیفیکیشن آیکن پکې موږ ته ښکاري. که وګورې موږ که مثال یو پروګرام خلاصو، دې ته راځو پروګرام دې نه خلاصو. که ته وګورې مثلا موږ یو څه پکې سرچ کو، پروګرام سرچ کوی شو. ټاسک معنا ګول، هدف، یعنې ستا هدفونه دې نه شروع کېږي. دلته ونه شي خبره کولی شي. ګورې دا ته په کلیک سره دې سایډ ته هم بوځي، باره هم بوځي، لیفټ کلیک سره رائټ دې سایډ ته راوړې، دلته استفاده وکړه، نو پرابلم. راوایله کلیک سره لاندې راوړه،
خو که تاسو چې دلته رائټ کلیک کړئ او دا لاک د ټاسک بار وي نو بیا کلیک سره خو دې خو دا موږ وړلی نه شو د دې به همدا ځای وي بیا we cannot move this to other places. Okay, راځو اوس د رائټ کلیک سره موږ سٹارټ اخلو دا ماوس دی ګوره ماوس دې ته ماوس وایي که نه په دې ماوس کې دوه کلیک دي موږ سره څو کلیک دي څو بټنې دي یو چپ طرف بټن دا بل ښي طرف بټن دا ګوره and mouse we have two buttons یو ته لیفٹ کلیک وایي خپل اصطلاح کې د دې چې کوم دی دې ته لکه د کمپیوټر ساينس اصطلاح پرایمري کلیک ورته وایي شي او د بل ته بیا سیکنډري کلیک ورته وایي پرایمري کلیک سمانا اولنۍ لومبنۍ دویم نو ګوره دلته چې کله تاسو سیکنډري کلیک وکړئ یعنی مطلب تاسو کله چې دلته رائټ کلیک وکړئ کنه یو مینیو تاسو ته راخلاصيږي څه راخلاصيږي دته مینیو وایي مینیو خو دې مینیو ته نوم ساخلي د دې خپل نوم اصل کې کانټیکسټ مینیو دی د دې څه نوم دی کانټیکسټ مینیو یو کس تاسو وی چیرې ته اوپن کرا ته کانټیکسټ مینیو ته په سوچ کې چې کانټیکسټ مینیو څه ته وایي چې کلم ته رائټ کلیک وکړي کنه رائټ کلیک سره چې کوم مینیو راځي هغه ته کانټیکسټ مینیو وایي یوازې دا نه چې دې ته کانټیکسټ مینیو وایي لیټ سپوز ته مای کمپیوټر ته راغلی او مای کمپیوټر کې دا یو وینډو راغله په دې کې مې رائټ دام کانټیکسټ مینیو ده دنه په یو ډرایو کې ته مثلا ولاړې ته کچې ته دلته رائټ کلیک کې دې ته کانټیکسټ مینیو وایي ها په دې کانټیکسټ مینیو کې موږ سره دلته اول راځي ویوز سره راځي ویوز کې اوسو خبرې دي باندې کار کوو ویوز معنا خودل دا د دې آیکن مبارک موږ ته خبره کوي د آیکن غټ شي وړي شي میډل حالت تراشي څنګه شکل کې دارا شي تاسو دلته رائټ کلیک کوي ویو تراشي لارج آیکنز معنا دا چې غټ غټ باید آیکنونه موږ ته ښکار شي واپس چې کله تاسو رائټ کلیک کوي ویو تراشي نه میډیم سمانا منځنی حالت کې میډل حالت کې رائٹ کلیک ویو سمال آئکنز سمال سمانا بیخی کچھ نہیں بعض وخت موږ په ډیسکټاپ ځان سره ډیر آئکن ساتو نو موږ بیا د دې لکه دا سایز وړوکی ساتو کنه نو رائٹ کلیک سره درې آپشنز دلته دا راځي لارج سره غټ راځي میډیم سره منځنی او د سره بیخي کچھ نه خو د دې یو بل طریقه مو تاسو ته وښیم کلم چې کیبورډ نه کنټرول بټن ونیولا کنټرول او د ماوس کې دا کلیک دا نه دا سکرول بټن چې دا مخ کې داسې بوتلې بس دا به د خپل خوښې مطابق چې څونه غواړي دا به راغټ شي لایک دس کنټرول به د کیبورډ کې نیولی ذهن خلاص شو ها رائٹ کلیک سره واپس راځو موږ ویو ته لاندې لیکلي موږ سره اټو ارینج آیکنز اټو ارینج معنا ګوره که په دې کلیک کوم کنه یعنی مطلب دا ټیک مارک وي ټیک مارک شي ټیک مارک وي نو که تاسو دلته رائټ کلیک کې مثلا چرتا او فرض مثال موږ یو د آیکنز دلته جوړوم دي ګوره رائټ کلیک نیو او یو آیکن باندې کلیک کوم زه دا آیکن خپل ډایرکټ لاړو هغه لاین ته چیرته لاړو لاین ته لاړو یعنی اټو ارینج معنا دا چې آیکن ته ګډې وډې کې خدای نشي یو خوا دې خپل ځکه آیکن وتا سره اتوماتیکلی چې دې منظم کیږي په خپل باندې که تاسو دلته رائټ کلیک کې مثلا ویو تراشي اټو ارینج آیکن چیک تاسو لری کې مثلا دي سینا ته کوی شي دا آیکن دلتم کې دي دلتم کې دي سو ویر یو وانټ لکه بعض وخت په کار داسې وي چې زه په ډیسکټاپ باندې ویډیوګانې یو طرف کوم عکسونه بل طرف کوم کنه بیا موږ ته اټو ارینج نه دی پکار بیا اټو ارینج باید ونشي اټو ارینج هغه وخت کې موږ ته پکاري چې کله موږ غواړو چې آیکن بس خپل منظم شي اتوماتیک لاینونو کې واپس تاسو رائټ کلیک سره ویو تراشي
الاین آیکنز ټو گریډ خدای دا ټیک مارک دلری کو دا آیکن خودلته کې خدای شي خدای آیکن دلته خو نشي کې خدای یعنی د دغه لاین او د دې لاین ترمن یو گریډ دی یعنی یو مسافه ده نو که تاسو رائټ کلیک کی چرته ویو تراشي الاین آیکنز ټو گریډ نه دا ټیک مارک تاسو لري کې دام تاسو لري کې ګوره دا آیکن چې تاسو مطلب کوم ځکه یې مو غواړئ کنه الته مونږ کې خودش کولای شو کنه تاسو رائټ کلیک کړئ ویو تراشي نو ګوره الاین آیکنز ټو گریډ باندې چې کلیک کو لاین کې آیکن برابر شي او چې کله تاسو دا الاین آیکن اټو اورنج آیکن ټیک مارک لګوي نو بیا لاین ته اتوماتیک منظم شي دا ویو دا ګوره د آیکن د منظم کولو یو دوه آپشن وي شو ډیسکټاپ آیکنز بعض وخت د یو عکس د یو ویډیو په ډیسکټاپ مونږ اچولې چې هغه زما لپاره خصوصي وي اوس دا پروجیکټر سره کمپیوټر کنیکټ کوم یو بل کس ما سره راځي څنګه کینی نو زه غواړم چې د ډیسکټاپ د مخ د آیکن پټ شي په ډیسکټاپ چې ما سره اچولې دا باید پټ شي هایټ شي چاته ښکار نشي باید اوس ګوره دا یو تصویر دی ته په ډاک پته لګي دا بلانکې تصویر دی ښکاري درته کنه خو زه نه غواړم ته رائټ کلیک کړئ ځکه ویو تراشه شو ډیسکټاپ آیکنز دا چیک لري کا چې څومره آیکن په ډیسکټاپ یا هغه بسنګ شي لري بشي پټي بشي او که تاسو واپس رائټ کلیک کړئ ویو تراشه شو ډیسکټاپ آیکنز باندې کلیک کړئ نو په ډیسکټاپ چې آیکن وي اسیم کیږي خو هغه ته وزر اعظم کنټرول پینل کې په فولډر آپشن کې تاسو زوایم بیا د سی ګورا په دې بر رائټ کلیک کی پراپرټیز سو هډن یعنی بیا ورته په آیکن باندې رائټ کلیک کی او هر آیکن به بیل هډن کوي وي پټي وي اوکې زموږ درس نن اندونه کافي دی نن موږ د وینډوز درس سٹارټ کوه سم سٹارټ کړل وینډوز موږ نن سٹارټ کړل او زموږ د وینډوز 10 لومړنی درس دا موږ پر رائټ کلیک سره نن خبرې او تر ویو پورې وکړلې روان درس کې به ان شاء الله موږ په سارټ بای ریفریش پیسټ سټیپ بای سټیپ راځو اوکې څه پرابلم